بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګران هیوادوالو. امید دارم همتان خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. امروز میخوایم بدیهی کابل ولایت‌ها همراهتان شریک بسازم. نن غواړم تاسو سره د کابل او ولایتونو بدیهی سره شریک کړم. نن تاریخ د 1402 د څلورمې 5م تاریخ ده او غواړم چې د کابل او د کابل په شمول د ټولو ولایتونو هغه دقیق بدیهی تاریخ سره شریک کړم. فعلا لپاره راځو کابل ته. کابل چې د 1401 کال د دویمې 25م تاریخ ده. 401 دو 25 کاپیسا 401 6 28 است. پروان 401 3 26 است. وردک چې د 1401 د 12مې اتم ده. لوګر 1402 د اولې ولسم ده. ننګرهار د 1401 د اوومې د لسم ده. لغمان 1401 د دویمې 28م ده. پنشیر 401 5 3 بغلان 401 6 14 بامیان 401 12 8 غزنی 401 12 6 پکتیا چې د 1401 د 12مې 29م کې ده. کونړ 1402 د اولې 11م کې ده. نورستان 1402 د 3مې 2م تاریخ کې ده. او بدخشان 402 1 21 است. و تخار که است. تخار 402 1 20 است. کندوز 402 1 13 است. سمنگان 401 12 15 است. سریپول 401 12 20 است. غور 402 1 24 است. دایکندی که هست 401 6 21 است. و روزگان چې ده د 1402 کال د اولې 26م تاریخ کې ده. او زابل چې ده 1402 د دویمې 21م تاریخ کې ده. پکتیکا د 1402 د اولې 26م تاریخ کې ده. خوست د 1402 د اولې 21م تاریخ کې ده. بلخ 401 4 11 است. جوزجان 402 1 16 است. فاریاب 401 7 2 است. هلمند چې ده 1401 د اولې په شلم کې ده. کندهار د 1402 د اولې په 12م کې ده. بادغیس 1401 د 12مې په شپږم کې ده. هرات 401 4 5 است. فراه 402 1 27 است. نیمروز 402 1 7 است. ګرانو دوستانو دغه د کابل او د ولایتونو بدیهی وه چې کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي. او د کابل چې ده کابل د 21م 22م 23م 24م او 25م په دغه تاریخ باندې چې ثبت نامونه کړي دي. تیر کال د ثور له 20م نه شروع تر 25م پورې دوی کولی شي خپل فورم د چک کړي ودګوري او تاریخ به انشاءالله ورته ورکړي او یا به دغه نهایي فورم تاریخ ورته مشخص کړي. موږ چې زیاتره ریسرچ وکړو څېړنه مو کړه تر د کابل بدیهي د 25م تاریخ پورې رسېدلې ده او کولی شي چې خپله فورم دې چک کړي ودګوري. او د بعضو ولایتونو فعلا لپاره امریتونه به فقط یو مونږ چې اطلاعات ترلاسه کړې ده فقط د لغمان د ولایت امیرت فعلا لپاره تر امرساني پورې بند ده. کوم کسان چې تاریخونه ورته ورکړي دي یا بایومتریک ورځې مشخص شوي هغوی دې تر امرساني پورې منتظر شي. د لغمان ولایت البته کوم کسان چې دي دوی د امرساني پورې منتظر شي تر څو د لغمان ولایت امیرت خلاص شي او بیا په همغه ورځ مراجعه وکړي. نو فعلا لپاره د مراجعه نه کوي او اجرات نه کیږي ځکه چې امیرت بند ده تر امرساني پورې کوم اجرات نه ترسره کیږي. هر وخت چې خلاص شو بیا په خپله دوی خپل فیسبوک پاڼه هم لري، فیسبوک ګروپ هم لري، واتساپ ګروپ هم لري. بیا کولی شي د هغه طریقه معلومات ترلاسه کړي او یا هم زمونږ په ټلګرام کې یا فیسبوک کې هم کولی شي هغه څخه هم معلومات ترلاسه کړي. زمونږ د ټلګرام او فیسبوک ادرس ده په خدمات پاسپورت یا د پاسپورت خدمات دوی
کولای شئ چې دغه سرچ کړئ او پیدا یې کړئ او زموږ ټلګرام تعقیب کړئ او فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ. مننه. کور آباد هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویدیو سره ملګرو ته شیر کړئ. امید دارم دوستان عزیز که ویدیو خوشتان آمده باشه. برای حمایت از ما که ویدیوهای بیشتر خوب براتون جور کنیم به هر دو زبان، دری و پشتو، فقط چینل ما سابسکرایب کنید و ویدیو ما لایک و شیر کنید. تشکر. زنده باشید.